حالات می وژني خو د ژوند سامان په خپله راځي. حالات می وژني خو د ژوند سامان په خپله راځي. تا ته به څه ګورم په ځان کې ځان په خپله راځي. په بېدردۍ مې ورته دام کله پټي خی نه دی. په بېدردۍ مې ورته دام کله پټي خی نه دی. زه چمنونه جوړوم مرغان په خپله راځي. ډېرو ګرانو ملګرو راغلي یو بنیر ته او د منیر بنیري صاحب سره ناست یو چې د هېڅ قسمه تعارف محتاج نه دی. خوښه م کړه چې له ده نه خپله خوندوره مرکه ریکارډ کړو او تاسو ټولو ملګرو ته هغه ډالۍ کړو. اول خو درته منیر صاحب په خپل پروګرام کې هر کله یې وایو ډېره مننه وروره، ژوندی اوسې او په خیرحالۍ درته وایم. خوشحاله اوسې. زمونږ ملګري چې دي زمونږ د ټانک کله کې خلک ډېر راغلی هلته د هغې د مینې نه څه متاثر شوې څه به ویې راته؟ بس یاره ټانک خلک خو ډېر مینهناک خلک دی، ډېر ساده خلک دی او مونږ خو چې کله هم تلي یو ډېره مینه یې راکړې ده. پښتانه ټول خواږه دي، چې کوم ځای سړي لیدلی کوم خلک یې لیدلی نو هغه بیا سړي ته ډېر معلومات کېږي. نو الله دې راته ټول ژوندي لري، ډېره مینه یې راکړې. ډېره زیاته مننه منیر جان صاحب. زموږ ملګرو ته که نن خپل کلام ډالۍ کړي خو نوی کلام چې هغه یې نه وي اورېدلی او خوند ترې نه واخلي. دغه درې څلور شعر راته وایم چې ټوله شپه ویښ ناست یم ستورو ته سندرې وایم. ټوله شپه ویښ ناست یم ستورو ته سندرې وایم. په خپله کوڼ یم خو نورو ته سندرې وایم. په بدله راته کنځل په اشارو کې کوي، څو لنډو تنګو سپکو سپورو ته سندرې وایم. ډېر ښه دی، ډېر ښه. په بدله راته کنځل په اشارو کې کوي، څو لنډو تنګو سپکو سپورو ته سندرې وایم. ناست یم په زړه باندې کاپرو له پیغور ورکوم، ناست یم په زړه باندې کمزورو ته سندرې وایم. ډېر ښه، ډېر ښه. ناست یم په زړه باندې کاپرو له پیغور ورکوم، ناست یم په زړه باندې کمزورو ته سندرې وایم. زه به تر څو د پښتنو یتیمانان جاړم او زه به تر کومې دې سرتورو ته سندرې وایم. ډېر ښه دی، ډېر ښه. او دغه غزل دی چې کمې آینې چې مخونو ته نیولې دي، کمې آینې چې مخونو ته نیولې دي، دغې آینو کې یو سړي ته هم ځان نه ښکاري او موږ ته په وریځ کې د الله نومونه ښکاري خو موږ ته په فوټپات باندې پراته ماشومان نه ښکاري. ډېر ښه دی، ډېر زبردست. موږ ته په وریځ کې د الله نومونه ښکاري خو موږ ته په فوټپات باندې پراته ماشومان نه ښکاري. دا سړی دوه رنګی دی، دوه ژبی دی، شکیب یې یم، ما ته یې جانان وویې خو ما ته جانان نه ښکاري. ډېر ښه، ډېر ښه. دومره خبر شوي چې غربت لیونی کړی نو اوس مې په دوربین کې هم دا ځینې یاران نه ښکاري. ډېر ښه، ډېر زبردست. نیم سلام دې وکړه او په نیم باندې خاموشه شوې، ولې منیر جان درته صحیح مسلمان نه ښکاري. ډېر ښه دی، ډېر. که ته خطبه کوې نو زه به امامت وکړم، که ته خطبه کوې نو زه به امامت وکړم، ګنې ته مخکې شه جو زه به اقامت وکړم. ډېر ښه. وایم چې کاڼې کاڼې زړونه لکه اوبه نرم کم، وایم چې زه دومره بېدرېغه محبت وکړم. ډېر زبردست. وړ ورته پړ کم او پړ له په خوله لاس کېدم، یاران را یو کم خو لوی منافقت وکړم. ډېر ښه، ډېر. وړ ورته پړ کم او پړ له په خوله لاس کېدم، یاران را یو کم خو لوی منافقت وکړم. په ما الزام دی د سندرو نه به واوړم نور، په ما الزام دی د سندرو نه به واوړم نور، پرېږدی چې نن په ترنم کې تلاوت وکړم. ډېر ښه، ډېر. د فرض وخت نه دی نشه مې پرېښې خوب نه راځي، د فرض وخت نه دی نشه مې پرېښې خوب نه راځي، ځم چې یو دوه رکاته نفل عبادت وکړم. ډېر ښه، ډېره مننه. ملګرو دا و منیر جان صاحب تاسو ته خپل خواږه خواږه شعرونه واورول، مونږ خوند یې نه واخیستو او تاسو به هم خوند یې نه اخیستی وي. خو دا وخت موږ د پروګرام وخت سره ته رسېږي. په راتلونکو نورو پروګرامو کښې به بیا سره ولیده کېږو. مشترکه اجازت دی. لوی الله په امان.